نه چې د کور خبرې بار مه کوئ، کور کې هم مه کوئ د بار خبرې، هلته وروړمه د قلم خبرې، چېرته چې کېږي د ګزار خبرې. په یو ټغر مې ټول راټول کړئ که نه بس نورې څنګه وي د کار صاحب په اجازه باندې ژونده بلها تریخې لږ خواږه ځان کې پیدا کا. ژوند د بلها تریخې لږ خواږه ځان کې پیدا کا، هر څنګه چې کېږي څه ناسه ځان کې پیدا کا. او ژبه دې کټه ده خو دې شروع کړي، خو وایي چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا کا. فاروقي صاحب ژبه دې کټه ده خو دې شروع کړي، ووایي چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا کا. ما خو د جانان نارې خو په جار وکړي، ما خو دومره زړه وکړو نور ته ځان کې پیدا کا. لمونځ کوه، روژې نیسه، تهجدو کې ما غواړه لږ د عادتونه مړې ښه ځان کې پیدا کا. او بس دی د بنګړو دکان دې ختم کا، باسه شعر ته دې نور ووایه په ښه ځان کې پیدا کا. یو غزل دی صدر صاحب په اجازه باندې زه ډېرې نشم کوی یار خبرې کوم خو په شمار خبرې. عمر مې کم دی تجربه مې ډېره، هر ځای مې کړي د معیار خبرې. څه مې غربت کې سترګې وغړې دي، څه مې زده کړي د پلار خبرې. نه چې د کور خبرې بار مه کوئ، کور کې هم مه کوئ د بار خبرې. اسیر صاحب نه چې د کور خبرې بار مه کوئ، کور کې هم مه کوئ د بار خبرې. هلته وروړمه د قلم خبرې، چېرته چې کېږي د ګزار خبرې. په یو ټغر مې ټول راټول کړئ که نه بس نورې څنګه وي د کار خبرې. ما پښتنو له په دې کم عمر کې آوازه کړي دي د لار خبرې. دوه خره کولو ډېره مننه.